آبادی ساتم آبادی ساتم آبادی ساتم آبادی. دا پروژه خو چې دا ټوټل لینت 410 متره ده، 9 متره عرض لري او په دې کې مسلکي او غیر مسلکي کسان شامل دي چې فعلا لپاره زمونږ 10 کس مسلکي او 50 کس غیر مسلکي کسان موږ سره کار کوي چې دا په دوام کې بیا په امتداد همدا رقم بیا فرق کوي. مثلا په راتلونکي میاشت کې بیا دا ډیریږي همچنان او 410 متره طول ده، د کوڅې 9 متره بر ده او دا مختلف طبقات لري د تکنیکی له لحاظ نه چې ابتدا کې دې ته په سبګریډ پریپریشن وایي یا د سبګریډ طبقې آمادګي چې دا اوس کټیک روان ده، دغه موږ سبګریډ پریپریشن دې ته وایي. له دې نه وروسته موږ بیا سبیس لرو چې سبیس خپل جدا طبقه ده، هغه جدا مواد دي نو هغه لرو. لغه نه وروسته بیا موږ پلم کانکریټ لرو او د دې ترڅنګ موږ سټرکچرو کې بیا وله لرو، ولې لرو، همدارنګه پلچک لرو، دغه مختلف طبقات دي. نو دا به بیا ان شاء الله د 3 میاشتو په جریان کې مکمل کیږي، تکمیلیږي. به زه د اتم نه یو دولت کور مو د ځای مو د مشکلات لار خراب و، خلک تاګ راتګ نشي کولای، بیخي فضا و نه موټر راتلی سو نه انسانان راتلی سو. داسې زه خوشحاله که دا کار وسي، د دولت امارات تشکر کوم دا کار وسي. هغه محل خلک کار د هر یو خپل د کور مخ خیال وکړي، وساتي خرابي و جوړ نشي او مات نه کړي، دغه ونه کړي. مانوش دی حضرت الله دی د کندهار ولایت اتم نایې اوسېدونکی د ګیلان د کلي او بل دا ډېره خوشحالي ځای دی ځکه چې دا کوڅه کې دا اوس تاسې وینئ جریان شروع د کار جریان شروع دی، دا خلک اخته دي سره هر یو خپل کار کوي. یعنې دلته چې و در مخه دا کوڅه چې وه ډېره سره خرابه وه، کوم وخت چې به د ژمي موسم سو بارانونه به شروع سول هغه وخت به دلته وروره که زنانه وه که سپین ږیرې وه که ځوانان وه که کوچنیان وه په تګ راتګ کې ډېر مشکل و. یعنې موږ د دې څخه ډېر منندوی یو، موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو چې دا محل او دا کوڅه دوی موږ ته په ډېر ښایسته او اساسي ډول راته رغوي. یعنې دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او تر څنګ یې په دا ځای کې په دا محل کې یعنې درته ووایم چې اوس بېوزلي بېکاري د غربت ډېر دی. یعنې ډېر ځوانانو دلته په کار باندې اخته دي چې هغه خپل ځان ته حلال نفقه ګټي او الله پاک چې همدغسې وس قدرت نور هم ورکړي چې په ښار کې نور کارونه هم شروع سي، همدغسې نور ځوانان هم په کار سره اخته سي. نام من نعمت الله، همین گندگان منطقه دینو میشینیم. از زمینه کار بله خوب شدی، مقصد همین پروژه روی کار شد، ما اینجا کار پیدا کردیم، کار میکنیم. مقصد کار نبود، زمستان اخی بود، همین خوب شد کار پیدا شد. مثلا برای ما زمینه فراهم شد که ما خرج خانه پیدا کنیم. زما نوم سید بریالی آغا د اتمې ناحیې د دوهم ګذر اوسېدونکی. ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ ته د کار زمینه مساعده سوه. مخکې به بېکارۍ وي نو یا به روزانه وه کله به نه وه، اما د دې څه موږ ډېر راضي یو، ډېر خوشحاله یو چې دا د کار زمینه موږ ته مساعده سوه. اوس ډېر ځوانان په کار اخته دي، د بېکارۍ یې څه راګرځېدلي دي. خامخا په دې کې داسې مجبوره کسان شته چې مچګرات پې کوه یا به یو بله خواري کول بله خواري یعنې د کار زمینه نه وه مساعده. اوس ډېر خوشحاله دي دلته یو کاري زمینه ورته مساعده سوه نو انشاءالله ډېر خوشحاله دي خلک. شهیدانو د سرو وینو ثمره همدا وه چې شوي خپلواک د امن کور او هم آزاد.